بسم الله الرحمن الرحیم ذهن افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ملګرو. په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو آنلاین ډول پیسې وګټو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن در وښیم چې بغیر له دې نه چې موږ په هغه کې پیسې واچوو موږ پکې پیسې څنګه وګټو. ملګرو یو خبره یاد ساتئ همیشه دپاره چې هر سایټ وي هر څه وي او کار وي او د پیسو ګټلو وي که نه په دې کې به تاسو خواري کوئ، یعنې که فری هم وسي نو تاسو چې خواري پکې ونه کړئ نو پیسې نشئ ګټلی پکې. او بله خبره تاسو باید په ذهن کې وي کوم سایټونه کوم اپلیکیشن چې فری پیسې ورکوي نو هغه بیا دومره نه وي چې څومره تاسو مقصد ووایي چې زه به ډېرې ترې وګټم $50 یا $100 که نه نو هغه بیا لږې لږې وي. څومره چې بیا تاسو خواري ډېره وي نو عمر به تاسو ګټه هم ډېره وي. خو همیشه دپاره کوم سایټونه اپلیکیشن چې فری ګټه ورکوي فری پیسې ورکوي نو هغه دومره بیا نه وي، کمې وي که نه. کله هم چې تاسو پانګونه کوئ نو سایټونو کې هغه بیا ښه وي، ګټه ډېره وي خو تاوان هم چانس لري، ځکه کوم سایټ کې پانګونه کوي هغه شاید لاړ شي نو تاوان چانس لري خو ګټه هم بیا ډېره ورکوي. نو راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې زه تاسو ته اپلیکیشن معرفي کړم له تاسو یوه هیله کوم که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او اول ځل دپاره زموږ یوټیوب چینل کې ویډیو ګورئ نو ذهین افیشل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ما به ډسکرپشن کې د دې اپلیکیشن لینک اچولی وي، هماغه ځای نه به تاسو کلیک وکئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ایم کرپټو په نوم ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن صحیح ده، په دې به تاسو کلیک وکئ. په دې کې ساده ډول اکاونټ جوړېږي، څنګه چې تاسو خلاص کړئ جیمیل راځي، جیمیل ته انتخاب کړئ ډایرکټ به تاسو اکاونټ جوړ شي. کله چې تاسو اکاونټ جوړ شو په دې کې هوم مینو ده، په هوم مینو کې دلته دی پلی گیمز دی، پلی ټایم گیمز دی، نو مقصد دی کې ګیمونه کېږي گیم. نو بیا به تاسو ته ټاسکونه راځي، په دې کې اوس وایي چې دا گیم ډاونلوډ کړئ نو پلی کوئ نو تاسو ته 45 کوینه درکوي 1 منټ په سر باندې. یعنې که چېرې تاسو دا گیم ډاونلوډ کوئ او هغې کې 10 منټه تیر کړئ نو تاسو ته به 4.5 کوینه درکړي. صحیح ده. که چېرې تاسو دې کې ډېر وخت تیر کړئ نو ټوټل به تاسو ته مقصد ډېر وخت چې ګیم وکړئ په دې هغه کې گیم کې 2803 کوینه دي، یعنې دومره ورته ټاکلي دي، یعنې دومره منټو پورې چې تاسو په دې کې وخت تیر کړئ تاسو به دغه ټول کوینونه ترلاسه کړئ. بله خبره ده چې په دې کې دویم اپشن دا دی چې دلته سکریچ ایټ دی. سکریچ ایټ کې به تاسو دلته اول ځل دپاره یو کارډ غوندې وي هغه به تاسو سکریچ کې تاسو ته به 9300 او 99 کوین درکړي. 100 کوینه په دې درکړي چې تاسو زما لینک نه راغلی او 399 به تاسو دلته نور درکړي نو تاسو سره به 499 کوینه شي. بله خبره دا ده چې دریم اپشن انوایټ دی. په انوایټ کې وایي تاسو که چېرته تاسو یو نفر دعوت کوئ 1000 کوینه به موږ تاسو ته درکو یو نفر په سر باندې. نو دا هم یو ډېر ښه کار دی ځکه چې یو نفر دعوت کې 1000 کوینه درکوي. زه بیا تاسو ته وایم چې څومره پیسې ورکوي. ښه ویډیو ګورئ. بله خبرې دا کړې وایي تاسو چې کوم نفر دعوت که هغوی 10% ارننګ به تاسو ته نور هم درکوي، یعنې هغه چې $100 وګټلو فرض مثال $10 وګټل تاسو ته به 1 سنټ درکوي نو په 10% باندې مقصد نور تاسو خپل ورته حساب کوئ. صحیح شو. بله خبره دا ده دلته به تاسو دغه لینک لیکئ خلکو ته، نور کسانو ته هغوی به دا ډاونلوډ کوي، تاسو ریفرل به اتومات راځي. صحیح شو. بله خبره دا چې دې کې ریډیم دی، په دې کې تاسو ته کوینونه مو ښیي چې تاسو سره څو کوینه دي او پیسې څنګه لیږلی شئ. ګوره دې کې یو خبره دا ده ښه کار دا دی چې مونږ دې نه باینانس ته پیسې لیږلی شو. نو ما سره چې دی 1211 کوینه دي. زه غواړم اوس دا تاسو ته پروف وښایم. اول ځل دپاره ما هم ویډرا ده چې وګورم آیا ویډرا ورکوي که نه ورکوي. نو تاسو به دغه USDT کلیک کوئ. ګوره اوس ما سره 1200 کوینه دي
په 1200 کوینه باندې اوس ماته 0.05 سنټه اویلیبل دي، یعنی 500 کوینه باندې دومره ډایرکټ لګلی شو. نو 500 کوین تاسو چې څنګه اکاونټ جوړ کړئ تاسو 500 ځکه 400 نه برابرېږي. یو ویډیو وګورئ یو شی ډاونلوډ کوئ ګورئ تاسو سره به 500 نه ډېر شي. نو تاسو اوله ویډرا ډېر اسانۍ سره کولی شئ. نور ویډرا دپاره بیا تاسو خپله دلته ګورئ چې مقصد $1 چې تاسو لګئ 9700 کوین، $5 باندې 43,500 کوین او $10 چې لګئ نو تاسو به 99,000 کوین برابروئ بیا به لګئ. صحیح ده. نو دا ښه کار دی چې بینانس ته ځي. نو زه اوس چې کومه چې آیا بینانس ته زما دا پیسې راورسېږي که راونه رسېږي نو زه په دې باندې 0.05 چې په دې به کلیک وکړم. دلته اوس ماته وایي انټر بینانس ایمیل، یعنې ستا بینانس چې په کوم ایمیل جوړ دی هغه راکړه. زه به دا ورکړم. صحیح ده. اوس وایي ها اوس به دا ورته سبمیټ ریکویسټ وکړو. اوس یې دلته راته ولیکلو چې دا به it might take 48 ساعته to complete transfer. وایي 48 ساعتونه به ونیسي چې تاسو ته دا ټرانسفر شي. زه به کنفرم وهم. صحیح ده. نو زه به تر هغې ویډیو سکیپ کړم تر څو ماته ویډرا راورسېږي. که هغه په 1 ساعت کې ورسېده که په 1 ورځ کې تر هغې به ما ویډیو سکیپ کړي وي چې هر څومره وخت کې ماته راورسېده نو زه به تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم. زه همیشه دپاره هغه ویډیو هغه اپلیکیشن باندې زه ویډیو جوړوم چې هغه صحیح ریل ویډرا ورکوي. نو انشاءالله د دې ویډرا چې هم راورسېده تاسو سره به زه هغه شریکه کړم. زه به تر اوس ویډیو سټاپ کړم. دا د دلته پروسیسینګ کې دی، یعنې 15 سنټه پروسیسینګ کې دی چې هر وخت ماته ورسېده. ښه ملګرو بیا هم ښه راغلاست وروسته له ډېر وخت نه، یعنې نن دا دی په 3:30 دقیقې باندې ماته دا دی ورسېدل. دلته ولیکل چې پیډ شو. نو زه به تاسو ته اوس خپل جیمیل هم وښیم چې ماته په جیمیل کې هم دا ایمیل راغلی دی چې تاسو ته 15 سنټه ورسېدل. نو ملګرو ښه ریل ایپ دی او صحیح اپلیکیشن دی، کولی شئ تاسو استفاده کوئ او کار پکې وکړئ نو ډېرې پیسې ترې ګټلی شئ. ګورئ دا د ماته ایمیل راغلی دی په 3 بجې او په 21 دقیقې باندې چې تاسو ته 0.05 USDT ورسېدل له دغه کوم کمپنۍ چې ده د دې له خوا نه تاته ورسېدل. نو زه به اوس بینانس کې هم تاسو ته وښیم. دا دی ګوره بینانس کې ماته فاونډینګ کې راغلی دی 0.05 سنټه. ګوره ډیپازیټ کې 0.05 سنټه ډیپازیټ ماته شوی دی. نو ملګرو بیا هم وایم چې ښه ریل ایپ دی. وروسته له برابر 18 ساعتونو ماته دا ویډرا راورسېدله او پیسې راغللې. نو ښه صحیح اپلیکیشن دی، کولی شئ تاسو ملګریو ته دعوت کوي. ډېر کار په دې باندې وکړئ چې ملګري دعوت کوي، لینک یې خلکو سره شریک کړئ تر څو تاسو ته ډېر کوینونه جمع شي. او کار هم پکې همدا دی چې کسان دعوت کوي او گیم پکې وکړئ. گیم کې کوئ تر توخې دا ډاونلوډ کړئ کې کار کوه. نو دغه د دې اپلیکیشن کار دی. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بل ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.